بې مقصده مې لفظونه نه خوښېږي بې مقصده مې لفظونه نه خوښېږي زما رنګ په رنګ رنګونه نه خوښېږي او دا واړه واړه ګلونه یتیمان کړي په دې وجه مې جنګونه نه خوښېږي مننه دا واړه واړه ګلونه یتیمان کړي په دې وجه مې جنګونه نه خوښېږي او سفر زمونږ د دواړو په یوه لار څنګه کیدی شي سفر زمونږ د دواړو په یوه لار څنګه کیدی شي زما د هر ارمان قاتل زما یار څنګه کیدی شي چې مینه یې په زړه کې د الله او د رسول وي نو دغه سړی ووایه بېلار څنګه کیدی شي مننه چې مینه یې په زړه کې د الله او د رسول وي نو دغه سړی ووایه بېلار څنګه کیدی شي قربان یې کړه خپل مال او سر د خپل وطن لپاره حیران یم چې داسې کس غدار څنګه کیدی شي مننه قربان یې کړه خپل مال او سر د خپل وطن لپاره حیران یم چې داسې کس غدار څنګه کیدی شي د عشق لیونې ورانه دا تپوس یې وکړو د یو زړګي نه بل زړګي ته لار څنګه کیدی شي ډېره مننه د عشق لیونې ورانه دا تپوس یې وکړو د یو زړګي نه بل زړګي ته لار څنګه کیدی شي ته ډېرو یې شړلې خالي لاس له خپله دره ملنګه راته ووایه انکار څنګه کیدی شي مننه ته ډېرو یې شړلې خالي لاس له خپله دره ملنګه راته ووایه انکار څنګه کیدی شي او څوک شته دی کاشف جان له چې د یوه مشوره راکړي پښتون مې د غفلت خوب نه بیدار څنګه کیدی شي ډېره زیاته مننه څوک شته دی کاشف جان له چې د یوه مشوره راکړي پښتون مې د غفلت خوب نه بیدار څنګه کیدی شي ډېره زیاته مننه ملګرو ویډیو در سره مخکې شیر کړئ او عبدالصمد غمخور افیشل پیج چې کوم دی دا در سره خوښ کړئ ډېره مننه